موږ روان یو چې د محترم عزیز صاحب سره کوم مراسم چې نن ترتیب کړي وو هغه اصلي ځای ته ورسو. د وطن پرمختګونه ووینو او په دویم قدم کې دلته د خاکریز ولسوالۍ حال او احوال تاسو ته ورسوو. سار د شپږ بجو څخه خپل سفر پیل کړی، د ښار راوتلي اوس نو بس خاص هغه زموږ په کلیوالي اصطلاح سارا کې یو. سلامونه دوستانو، په دې هیله چې جوړ روغ او صحتمند به اوسئ. اوس نو د سهار 5:30 بجې دي او زه دلته په انا رسټورانټ کې یم او منتظر یم تر څو موټر راسي او بیا نو د خیر سره سفر پیلوو او زه د خاکریز پر طرف باندې. دوستانو دا چې په خاکریز کې یو ځانګړی پروګرام لرو، هلته یو افتتاح ده د سړک افتتاح. نو زه به لومړی دلته چای وڅښم تر څو موټر راځي او بیا حرکت پیلوو. تاسو راسره اوسئ تر پایه پورې، انشاءالله ډېر خوند پکې واخلئ او یوازینۍ خبره دا ده چې زموږ ملاتړ وکړئ او زموږ د ویلاګونو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. انشاءالله ډېر نوي او خوندورې برنامې نورې هم درته لرو. السلام علیکم، استاد جوړ خیر تازه تکړه څنګه صحت مو څنګه په خیر خیریت جوړ یاست؟ السلام علیکم جای صاحب محترم جوړ په خیر څنګه صحت مو ښه په خیر جوړ یاست خیر خیریت دی. دوستانو نو دا دی په لاره کې یو او تقریبا نیمه لاره مو شا پرېښې ده او یو څه لا پاتې ده. نو مخته خو نو ښاغلی جاهد صاحب هم راسره دی او همدارنګه غمی استاد هم دی. جاهد صاحب محترم څنګه دی؟ سفر څنګه دی؟ سلامونه همت صاحب جوړ په خیر. سفر ماشاءالله ډېر خوندور دی. نن تقریبا موږ دا دی سهار د 6 بجو څخه خپل سفر پیل کړی، د ښار راوتلي اوس نو بس خاص هغه زموږ په کلیوالي اصطلاح سارا کې یو او لا هم په سارا کې ګرځو. د خیر
هدف مو معلوم دی خاکریز ولسوالۍ ته سفر لرو او نن د یو سړک د افتتاح مراسم هلته به جاهد صاحب تاسې د خیره سره د ویاندوی چارې ترسره کړي او یو ډېر په زړه پورې پروګرام به وي. جاهد صاحب دا خو نو ستا په ویاندوی کې بیخي ډېر وخت کېږي او داسې یو جالبه خاطره چې راسره شریک کړې د لیدونکو سره د دوستانو سره چې ډېره جالبه وي او ستا هم نه هېرېږي. زما بیخي ډېر وخت کېږي چې په دغه برخه کې مصروف یم یا اخته یم نو طبعا خوږې و ترخې او جالبې به ډېرې راغلي په بل اصطلاح لوړې و ژورې به حتما راغلي بیخي ډېرې جالبې و خوږې و ترخې به وي خو د هغو څخه یوه دا ده چې زما دپاره ډېره جالبه دا ده چې ما یو څوک پروګرام ته وغواړي اصول خو دا دی چې دا پروګرام اجنډا مخکې له مخکې راته وسپارل سي تر څو ځل ته پر هغه مقدمه کار وکړم او د یو امادګۍ سره راځم داسې وخت راغلی چې کله یو پروګرام مثلا تعلیمي پروګرام وي هغه چې زه ورسم هغه پروګرام اقتصادي انو موضوع راڅخه ګډه واډه کېږي په دا وخت کې بیا ځان ته اخته یم چې ته ودرېږه په دغه مورد باندې یو څه برابر کړم داسې وخت هم راغلی او داسې وخت هم راغلی دی چې په یوه ورځ باندې پر یوه وخت په یوه ورځ په یوه تاریخ 2 پروګرامه 3 پروګرامه پیدا شوي اوس چې کله ته ما سره ولرو نو زه کولی شم چې ووایم چې سهار نه ماپښین او ماپښین نه سهار خو کله کله بیا داسې پېښ دی دا اوس تېره هفته 2 پروګرامه پر یوه وخت وه په داسې حال کې چې یوه ورور 10 ورځې مخکې خبر راکړی بل ورور یو ساعت مخکې خبر راکړي یا سبا پروګرام دی نن د شپې خبر راکړي نو دغسې هم تېر شوي دي او هماغه خلک څخه مې خوا آباده سي هم مې بېرته خپل ځان ته درد راځي چې ولې دې نه کړه کنټرول ځکه یو څوک چې تا ته زنګ کوي تا ته ارزښت درکوي نو طبعا د سړي طبیعت ګډوډي او لږه طبیعت خراب وي بلکل دا خو خپله آمادګي غواړي. منیجر دی جمله صاحب د زموږ د پروژې منیجر دی دا مو ورکشاپ دی ته ماشینري نه ده درولی د ماشینري ګر د باندې دا ماجې خراب ماشینري ده نوره ماشینري ټوله د باندې ده ورکشاپ باندې که ګرځو ماجې به داسې ورکشاپ ته ورشم ورکشاپ باندې
دوستانو ما خپل وظیفه سر ته ورسوله. اوس د همت صاحب کارونه هم زما د غاړې سوله. نو همت صاحب چې دی په سفر کې چې دی نو بلا ډېر شان نور هم مخې ته راځي. موږ روان یو چې د محترم عزیز صاحب سره کوم مراسم چې نن ترتیب کړي وه هغه اصلي ځای ته ورسو او بیا د خیر سره بیرته ښار خواته ولاړ سو. Was wird schätzen hier? Nur so schätzen? Schätzen. Sarayım olmaysa ama o sarayım. دا وای ورمخته د دې سره پاره یو شی خو دې په زړه کې سته پاره مال به کول به مې نه ورکړي د انسان هغه څه مکلف دی چې تر وخت تواني بس دا څه خبره ده چې تر وخت تواني چې وګورم او امي او ونیم
دوستانو لکه څنګه چې تاسو ولیدل د اقتصادي چارو مرستیال ښاغلی ملا عبدالغني برادر اخوند ولاړی او نور دلته مراسم تقریبا پای ته رسېدلي دي خو بیا هم فقط یوازې د ډوډۍ مراسم پاته دي. یارانو زموږ پروګرام وروستۍ برخه شوله، یعنې دا هغه ځای دی چې نور نو موږ مخته ښار پر خوا یو او دا د خاکرې څخه چې کله د سربند وبښئ د سرکاري باغ پر لار چې غواړئ خاکریز ته ولاړ شئ نو دا ډېره منظرهیي لار ده. تاسې دعایې کوئ چې د وخت په تېرېدو سره دا سړک هم ډامبر شي نو بیا به د دې سړک د رفتار او منظرې سره ډېر خوند واخلي. ما صاحب شاته ناست نن دا خپل کارونه په ما کوي، موږ مخته کوتلې مورچې پر خوا یو او بیا ښار ته ځانه سو انشاءالله. ډیرو قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ولیدله زموږ ستاسو پروګرام په خاکریز ولسوالۍ کې و او دلته د روپازي شرکت لخوا څخه په خاکریز کې د کوتلې پاج په سیمه کې 50 کیلومتره سړک جوړیږي او دغه د پرانیستنې په پار ننني مراسم جوړ شوي وو. لکه څنګه چې دوستانو تاسو ولیدله دې پروګرام ته د کندهار ډېر مخور کسان راغلي وو او همدارنګه د دولت د اقتصادي چارو مرستیال ښاغلي ملا عبدالغني برادر هم راغلي وو او همدارنګه د دې ولسوالۍ ولسوال صاحب هم د دې وو او همدا ډول په پروګرام کې ډېر مخور اشخاص وو چې دغه افتتاح یې ترسره کړله او خښته یې کېښوله او د دغه سړک د افتتاح هغه د مراسمو چارې سره ترسره کړلې. د ننني پروګرام څخه زموږ هدف دا و چې په تاسو باندې یو خو د وطن پرمختګونه ووینو او په دویم قدم کې دلته د خاکریز ولسوالۍ حال او احوال تاسو ته ورسوو او په ضمن کې ستاسې یو څه ګړی در ونیسو او په تاسو باندې نوي حالات ووینو. نو د پروګرام هغه وروستۍ شیبې دي دوستانو دا چې د نن پروګرام ستاسو دپاره څومره ځانګړي وو څومره په زړه پورې وو دا تاسو خامخا موږ ته په کمنټ کې ولیکئ تر څو موږ ستاسو دپاره نور دغسې پروګرامونه جوړ کړو او همدارنګه زموږ سره تماس کې سئ کوم پروګرامونه چې تاسو غواړئ د هندارې یوټیوب چینل څخه یې وګورئ هغه هم موږ ته یادونه وکړئ او هغه سیمې راته یادې کړئ کوم چې تاسو غواړئ چې ووینئ موږ به ستاسو دپاره ورسو او هغه ساحې به تصویر کړو او په تاسو باندې به یې ووینو. خو دوستانو دا و د نن پروګرام چې د هندارې میډیا یوټیوب چینل له لارې تاسو ته نشر شو تر بیا پورې چې مو زه هغه ولي همت چوپړ ته راځم تاسو په پاک الله سپارو. په وروستۍ کې یو وارې بیا غوښتنه کوو چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیوګانې د نورو دوستانو سره شریک کړئ او خپل نظریات خامخا په کمنټ کې پرېږدئ. ډېره زیاته مننه تر بیا پورې ښه وختونه.